السلام علیکم ګرانو دوستانو. دا ځل د ایمیل په جوړونه باندې خبرې کوو. څنګه موږ کولی شو ځان لپاره ایمیل جوړ کړو، په کومو سایټونو کې جوړ کړو او په کومه طریقه یې جوړولی شو. نو راځو په همدې باندې بحث کوو. لومړی تاسې هغه د انټرنیټي سفر خلاصه کوئ، هغه که د ګوګل وي او که د بل کوم سایټ وي، په پاس یو آر ایل برخه کې ولیکئ. یو آر ایل برخه کې gmail.com، یعنی موږ سره مختلفې کمپنۍ دي چې تاسې کولی شئ په هغې کې د ایمیل څخه استفاده وکړئ. مثال یاهو دی، MSN دی، جیمیل دی، همدارنګه outlook.com دی، یا داسې نورې ډېرې کمپنۍ دي چې په هغې کې تاسې کولی شئ چې د ځان لپاره ایمیل جوړ کړئ. نو اوس راځو موږ په جیمیل کمپنۍ کې ځان لپاره څنګه کوو، یو ایمیل جوړو. نو دلته هم تاسې جیمیل لیکلی شئ، یا که هلته نه وي، که دې ځای کې در سره آیکن موجود وي، تاسې له دې آیکن نه هم استفاده کولی شئ، له دې ځای نه هم استفاده کولی شئ. نو زه راځم یا دلته لیکم چې gmail.com، ژبه باید انګلیش کړو، gmail.com او انټر یې کړئ. دغه تاسو ته هغه د جیمیل صفحه راوړي چې د کوم ځای نه تاسې کولی شئ خپل جیمیل یا د لومړي ځل لپاره جوړ کړئ، او یا یې هم مخکې کوم لره د نو هغه دلته ورکړئ او بیا دغه نیکسټ ورپسې وښئ، تاسو ته خپل هغه ایمیل خلاصیږي. نو چون زه نوی ایمیل نه لرم، زه غواړم چې د ځان لپاره ایمیل جوړ کړم، نو راځم په کریټ اکاونټ باندې کلیک کوم. په کریټ اکاونټ یعنې ځان لپاره اکاونټ جوړوم. په کریټ اکاونټ چې د کله کلیک وکړو، دغه درې خبرې پکې راځي: فار مای پرسنل یوز، فار مای چیلډ، فار مای ورک اور مای بزنس. فار مای پرسنل یوز خو ته دغه عام چې کوم ایمیلونه موږ جوړوو د دې لپاره چې زه د خپل شخصي استفادې په خاطر باندې استفاده جوړوم، نو په دغه لومړي باندې کلیک وکوئ. که فار مای چیلډ د کلیک کړه، دا په دې خاطر چې ځینې سایټونه شته دی چې هغې ته د ماشومانو لاسرسی باید ونه شي. نو د دې لپاره چې هغه د 18 کالو نه عمر کم دی او ته غواړې د خپل ماشوم لپاره دی یو ایمیل جوړ کړي چې هغه بیا نشي کولی چې ځینو سایټونو ته لاسرسی ولري، یعنې ځینې هغه سایټونه چې ماشومانو لپاره ښه نه وي او هغوی ته ګټه نشي رسولی، نو د هغې سایټونو نه بیا منع راوړي. یعنې بیا که د فار مای چیلډ د کلیک کړو، نو د دې لارې ایمیل د دې لارې بیا نشي کولی چې تاسې هغه سایټونو ته لاسرسی پیدا کړئ چې د ماشومانو لپاره ښه نه وي. او فار مای ورک اور مای بزنس، نو دا بیا د خپل بزنس لپاره، یعنی خپل اکاونټ که غواړي چې ځان لپاره یې کریټ کړي ستا د خوښې، نو بیا د دې په مقابل کې درنه پیسې اخلي. نو راځو لومړی موږ کلیک کوو فار مای پرسنل یوز په دې باندې. کله چې دې دا انتخاب کړئ، یعنی زه غواړم چې د خپل ځان لپاره یې جوړ کړم، د خپل شخصي استفادې په خاطر باندې، نو په دغه لومړي باندې کلیک کوم. کله چې دې کلیک وکړو، په دې باندې درته بیا لومړی سټپ راځي چې درته وایي خپل نوم دې ولیکه. نو نوم زه لیکم چې ولی خان، یا دا خان به ترې کټ کړو، دا به راوړو دلته ولی خان، او نیکسټ. کله چې نیکسټ دلته درنه بیا د پیدایش تاریخ غواړي، ته په کوم یعنې ستا هغه عمر دوی دغه کوي، نو دا جنوري ورته انتخابوم، ډی هم اول او کال هم 1995، یو تاریخ ورته انتخابوم. جنډر نو میل فیمیل او ریدر ناٹ سه او کسټم، نو په دې کې موږ بیا میل انتخابوم. نیکسټ. دلته درته وایي چې ته یو ټرای وکړه چې څه قسم یوزر نیم زه غواړې ته، نو زه وایم که داسې یوزر نیم ما دپاره جوړ شي چې ولی خان 200 او نیکسټ. نو دا درته وایي چې په دغه شماره باندې یعنې بل جوړ شوی دی، تاسې نشئ کولی چې په دې نامه باندې یو دانه ولرئ. نو زه ورته وایم که په دغه شي شماره باندې جوړ شي چې زما د تلیفون شمېره 980990. نو که په دغه شماره شي، نو اوس یې که انټر کړمه، ګورئ دا یې قبول کړه سره چې صحیح ده. نو اوس راځو پاسورډ ته، او پاسورډ باید ستاسې کمپلیکس وي، یعنې ساده پاسورډ مه ورکوئ، کمپلیکس پاسورډ ورکوئ. کمپلیکس پاسورډ په دې معنی چې هم عادات پکې شامل وي او هم عادات شامل وي،
هم سمبولونه شامل وي او همدارنګه هم الفابet حروف شروع پکې شامل وي. نو دې کې به زه دا شو پاسورډ کومه چې تاسو ته ښکاره شي چې زه څه قسم یو پاسورډ ورکوم. مثال ولی خان @123 یعنې داسې یو پاسورډ مې ورکړه چې خیر دلته بیا تاسو یو 2-3 نه استفاده مه کوئ، نور داسې عددونه ورکوئ چې هغه لږ ګډوډ وي، ځکه زیاتره خلک همدا پاسورډونه ورکوي. خو زه چون بس دا مې د دې نه یو دانه استفاده کوم، ولی خان @123 او نیکسټ، یعنې دا دی پاسورډ. دلته درنه بیا ریکوري ایمیل ادرس غواړي. تاسې کولی شئ چې دلته یو ریکوري ایمیل ادرس ورکړئ چې که چیرې سبا ستا دغه پاسورډ کې فرق راځي یا په ایمیل کې څه مشکل راځي، هغه در سره دا د کمې لارې حل کړي. یعنې دلته ته کولی شئ چې دا یو بل ایمیل ته لري هغه دلته ورکوي، یا یې که نه لري د یو بل ملګري دي وي هغې نه ته کولی شئ دلته استفاده وکړئ. او که ورته وایي چې نه غواړم نو بیا یې سکیپ کړه، نو دا درته وایي چې ولی خان په نامه ستا یوزر نیم شو، دا دی د ایمیل ادرس. نیکسټ چې کله نیکسټ کې دلته د دوی پرایویسي اینډ ټرمز دي، هغه د دوی یو تعهدنامه ده چې ته باید دغه ټول ولولې او د هغې نه وروسته بیا ته د دوی سره موافق شي چې هو زه به کوم هغه د دوی چې کوم قوانین دي د هغوی موافق کار به ته کوې. بیا یې اګري کوي، نو د اګري نه وروسته بیا تاسې کولی شئ چې هغه ستاسې ایمیل راخلاص شي او تاسې د خپل ایمیل نه استفاده وکوئ. نو دغه ستاسې دغه د ایمیل جوړولو طریقه وه چې څنګه کولی شئ ځان دپاره ایمیل جوړ کړئ. نو چې کله مو ایمیل د هغه ځای کې برابر کړه، دا ستاسې هغه د جیمیل یا د ایمیل انټرفیس دی. له دې ځای نه تاسې کولی شئ چې بیا خپله هغه ایمیل یو چاته وکوئ یا ایمیلونه درته راغلي وي هغه څنګه وګورئ او یا هم ایمیلونه څنګه منظم کړئ. نو دا زموږ نننۍ ویډیو، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان.